د انرژۍ سیاست او د هند او روسیې د تیلو اړیکې. په وروستیو کلونو کې د نړیوالو رسنیو تمرکز ډېر ځلې پر دې شوی چې ګواکې هند به له روسیې څخه د تیلو واردات بند کړي. دا بحثونه اکثره د سیاسي فشارونو، سوداګریزو تړونونو او د نړیوالو سیالیو په رڼا کې وړاندې کیږي. خو عملي واقعیتونه تر ډېره د اقتصاد له منطق سره تړلي وي، نه یوازې له سیاسي شعارونو سره. هند د نړۍ له سترو انرژي واردونکو هیوادونو څخه دی. د دغه هیواد د انرژۍ ستراتیژي تل پر دې ولاړه ده چې ارزانه، باثباته او دوامدارې سرچینې ومومي. کله چې په 2022 کال کې نړیوال بازارونه ګډوډ شول، روسیې خپل خام تیل په تخفیف سره وړاندې کړل. همدې تخفیف هند ته دا فرصت ورکړ چې نه یوازې خپله اړتیا پوره کړي، بلکې د تصفیه شوو تیلو د بیا صادرولو له لارې اضافي عواید هم ترلاسه کړي. ځینې لویدیځې سرچینې ادعا کوي چې هند د امریکا له فشارونو وروسته غواړي خپل واردات بدل کړي، خو تر اوسه پورې ډیری دا معلومات غیر رسمي سرچینو ته منسوب شوي او رسمي پریکړه نه ده اعلان شوې. په نړیوال سیاست کې داسې اټکلونه ډیر وخت د فشار د وسیلې په توګه کارول کیږي، څو د سوداګریزو خبرو اترو پر میز امتیازات ترلاسه شي. که د بدیلو سرچینو موضوع وڅېړو نو اقتصادي منطق بله کیسه کوي. د روسیې د تیلو ورځنی صادراتي حجم چې هند ته رسیږي خورا لوړ دی. دا کچه په لنډ وخت کې د لرې پرتو هیوادونو لخوا بدلول اسانه نه دي. سربیره پر دې د تیلو کیفیت هم مهم دی. هندي تصفیه خانې ډیر وخت د درنو ډولونو خامو تیلو لپاره عیارې شوي دي. هر ډول بدلون تخنیکي او لوژیستیکي لګښتونه لري. له بلې خوا هند له منځني ختیځ سره اوږدمهاله اړیکې لري. که فرض کړو چې نوی تنظیم رامنځته شي، منطقي ښکاري چې لومړی به نږدې جغرافیایي عرضه کوونکو ته مخه وشي، ځکه د لیږد لګښتونه او وخت دواړه کم وي. د لرې هیوادونو انتخاب هغه مهال عملي کیږي چې سیاسي پیغام ورکول تر اقتصادي ګټې مهم وګڼل شي. د نړیوال بازار بله حساسه برخه دا ده چې هر ستر بدلون په عرضې کې د بیو پر کچه مستقیم اغیز لري. که ناڅاپه په ورځني بازار کې تر 1 میلیون ډیر بیرله کم شي، بیې لوړیږي او دا زیاتوالی یوازې یو هیواد نه بلکې ټول مصرفونکي اغیزمنوي. د تیلو لوړ قیمتونه تل د نړیوال اقتصاد پر وده منفي اغیزې کوي. په ټوله کې د هند د تیلو سیاست تر ډیره په عملي ګټو ولاړ دی. دا هیواد هڅه کوي له ټولو لوی قدرتونو سره متوازن اړیکې وساتي، څو هم اقتصادي امتیازات خوندي کړي او هم خپله ستراتیژیکه خپلواکي وساتي. له همدې امله د رسنیو اوازې باید د بازار د واقعي شمیرو او رسمي پریکړو په رڼا کې وارزول شي، نه یوازې د سیاسي سیالۍ د بیانو پر بنسټ.